الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سلورم سپارہ دا سورة النساء فنزم نمبر آیت دے. مخکنو آیاتونو کی اللہ جل شانہ او فرمایل تاسو یتیمانو ته د اغي مالونه ورکي او دا حرام په حلال سره مو بدلوي او د دې یتیمانو د مالونه د خوريمو چې د خپل مالونو سره میلاو کوي او د یتیمانو مال اخري ځکه دا ډیره لوی ګناه ده. او کو یریږي تاسو چې انصاف وونه کوي د یتیمانو زنانو په حق کې نو په نکاح سره واخلي هغه زنانه چې تاسو د پاره جایز دي دو سره نکاح وکړي دیو سره وکړي سلور سره وکړي. او کو یریږي چې موږ به د دوه دریو څلور په منځ کې انصاف ونه کو نو به چې دیو په نکاح باندې واخلي یا وینځ په نکاح باندې واخلي خو نکاح داسې نه مہر به ولا ورکي خپ خوشحالی سره مہر بورکه دا د دې زنانو دا حق دی. هو کو دغه زنانو د زړه نستاس د پاره راضی شي او څه شی بیا درکې د مہر نه نو بیا پتا زبانه سنشته هغه استعمالول شي. اوس په دې آیت کې الله جل شانه یو بل حکم بیانوي ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. تاسو مور کوي قمقلانو ته اموالکم التي استاسو مالونه اغا جعل الله لكم قياما چې الله ګرځول استاسو د پاره سبب د معیشت. قیام ولیکيږي قیاما لمعاشکم وصلاح دینکم یعنی د ژوند تیرول یو طریقه دا الله ستاسو د پاره د مالونه دا ګرځولې. اوس مثلا یو ماشوم دی هغه یتیم دی او د هغه مال ستاسو سره دی ته د هغه نگرانی کوي او نگهبانی کوي. اوس دې ماشوم ته مال دا تاسو مه حواله کوي دیلا په دې مال کې کپڑے مور کوي ځکه دا غوي مال دی خو ته په نگرانی او داغي د خوراک تنظیم هم د مال نه کوي او دوی ته چې بهترینه خبره کوي چې دا خو ستا مال د سیټ د تعالی زدر کومه خنر منر انداز سره وبتل الیتامى او امتحان کوي تاسو په یتیمانو باندې حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح چې کله دوی ورسیږي هغه بلوغت امتحان به کما بازار ته ولېګا او پیسې ولا ورکا لانکې شیز راوړه دالال مثلا د 50 روپو شیز د 100 روپے ولا ورکا نو کو مثلا دی دا 50 روپو شیز راوړه 50 روپے ته به حواله کړي جو سیټ دا داسې تجربه دی کوا چې دا پر مال ضایع کوي او کنا د مال هغه صحیح استعمال باندې دا پوهیږي نو کوماله برباداونه به ولا مور کوا تر دې پورې چې دا بلوغت ته ورسیږي. فإن آنستم منهم رشدا پس کچرته تاسو معلوم کو د دینه او خيارتیا نو فدفعوا الیهم پس ورکې دوی ته د دوی هغه مالونه بالغ شو هغه پوهیږي په خوبت باندې نو بیا ورته مال څخه دا ورته حواله کا او ولا تاكلوها او تاسو مخری دلر اسرافا
فزل خرچي سره و بیدار او پجلتي سره چې دا لا غټيږي او ته مخ کې چې دا مال ول ختم کړي دا سکار مکوا او فزل خرچي مکی مکوا ايکبرو چې دوی لوي شي اے مخافت ايکبرو د دې یری د وجنه چې دوی بلوي شي او په طالب عنکم به بس تاسو نه د مال څخه کوي دا مطالبه وکړي نو په جلتي سره د دوی د مال دا خرج کوي مو وسو یو بلوغت دی او د بلوغت سره رشدن او خيارتیا چې دا لوپر خو نه دی د مال خو ځای کوي نه نو به جمهور حضرات وي اوس کو یو سړی بالغ هم شو خدا سړی لوپر دی یعنی پویږي نه په خو بد باندې نو بیا ورته مال د ما حواله کوي نو څومره وخت پورې ورته ما حواله کوي نو جمهور حضرات وایي چې بس چې بالکل بده کې خيارتیا نه راځي ما حواله کوي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله غوینا 25 سال پورې ځکه 25 سال کې د انسان د عقل دا کامل کیږي بس چې 25 کال پورې کامل نشو بیا نور نه کامل کیږي نو چې 25 کال ته ورسېدو بیا په دې کې څو خيارتیا رانه بس د مال دی وسه ورته حواله کوي ارث پکې دغه مال دی کولای شي نفتو الیهم اموالهم ولا تاكلوها تاسو مخرج دلر اسرافا فذل خرچي سره وبدارا او پجلتي سره اي يكبروا د دې ير د وجنا چې دی بلوي شي ومن كان غنيا فليستعفف اغه څوک چې مالدار وي نو فليستعفف پکار دی چې د ځان وساتي د یتیم د مال نه ځان وساتي هو کو غریب دی نو بیا د اغه په مقدار باندې دا بر اغه نه اندغه راخلي لکه د یتیم څومره مال دی هغه څومره خرچه لګي هغه به د هغه په مطابق خرچه به د راخلي یو ول مثلا دا د مال نگرانی کوي د هغه په قدر مزدوري د اغستل شي لکه مال د هغه نگرانی ول کوي او دا ول چې هغه حفاظت ول کوي نو بیا انت دا راغستل شي ومن كان فقيرا او هغه څوک چې غریب فليأكل پس پکار د چې اخري بالمعروف په جایز طریقې سره د دستور مطابق څومره عمل بکې کوي او مزدوري بکې کوي د هغه مطابق مزدوري د اغستل شي فاذا دفعتم اليهم پس هر کله چې تاسو حواله کوي دوی ته اموالهم د دوی مالونه نو فاشهدوا عليهم پس تاسو گواهان نشي په دوی باندې امام سیبوی دلته دا امر دا استحبابي د مستحب دي چې گواهان ونسي چې ما ورته عمل څکو دا حواله کو وکفا بالله او کافی د الله تعالی حسیبا حساب کوونکی ولا توتوا السفهاء او تاسو مور کوي بیوقوفانو ته اموالکم التي استاسو مالنا اغا جعل الله چې الله ګرځولې دې لكم استاسو لپاره قیاما سبب د معیشت قیاما د ژوند تیرولو طریقه ورزقوهم او تاسو خوراک ورکوي دوی ته فيها پدغه مالونو کې وقسوهم او تاسو کپڑے ورکوي دوی ته وقولوا لهم او تاسو وایي دوی ته قولا معروفا خبره خیستا وابتلوا اليتامى او تاسو امتحان کوي په یتیمانو باندې حتى تردی پوری اذا بلغوا النکاح چې دوی ورسیږي بلوغت فإن آنستم پس کچرتا تاسو معلوم کو منهم ددوینا رشدن او خیارتیا فدفعوا پس تاسو ورکی الیهم دویتا اموالهم ددوی مالونا ولا تأکلوها او تاسو مخوری دی مالون لرا اسرافن پزل خرچی سرا وبدارا او پجلتی سرا ای اکبرو چې دوی بلوی شي یعنی د دې یرینا چې دوی بلوی شي په تاسو مطالبه کوي وما كان غنيا او اغا څوک چې وی مالدارا فليستعفف پس پکار دې چې دې ځان وساتي وما كان فقيرا او اغا څوک چې وی غریب فليأكل پس پکار دې چې دې خوراک وکي بالمعروف په جایز طریقې سره د دستور مطابق د عمل د مزدوري په مقدار باندې
فاذا دفعتم پس هر کلا چې تاسو ورکوي الیهم دویتا اموالهم د دوی مالونه فاشهدوا پس تاسو گواهان ونسی علیهم په دوی باندې وکفا بالله او کافی دی الله تعالی حسیبا حساب کونکے ولا تؤتوا السفهاء او تاسو مور کوي بیوقوفانو ته اموالکم التي مالون استاسو اغا جعل الله چې الله ګرځولې لكم استاسو د پارا قیاما د ژوند تیرولو طریقه قیاما سبب د معیشت ورزقوهم او تاسو خوراک ورکوي دوی ته فيها پدغه مالونو کې وکسوهم او تاسو کپڑے ورکوي دوی ته وقولوا لهم او تاسو وای دوی ته قولا معروفا وینا خستا خبره خستا وابتلوا اليتامى او تاسو امتحان کوي په یتیمانو باندې حتا تردی پوری اذا بلغ النکاح چې دی ورسیږي بلوغت تا فإن آنستم پس کچرتا تاسو معلوم کو منهم ددوینا رشدن اخیارتیا فدفعو پس تاسو ورکوي الیهم دویتا اموالهم ددوی مالنا ولا تأکلوها او تاسو مخوری دیلرا اسرافا فضل خرچی سرا وبدارا او پجلتی سرا ایکبرو چی دوی بلویشی ومن کان غنیا او اغا سوک چوی مالدارا فلیستعفف پس پکار دے چی دے زان وساتی ومن کان فقیرا او اغا سوک چوی غریب فلیأکل پس پکار دے چی دی خوراک وکی بالمعروف جائز طریقے سرا د دستور مطابق فاذا دفعتم پس هر کلا چې تاسو حواله کوي الیهم دویتا اموالهم د دوی مالونه فاشهدوا پس تاسو گواهان ونسی علیهم په دوی باندې وکفا بالله او کافی دی الله تعالی حسیبا حساب کوونکې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمع سمارو پری باندې پورا د عمل کولو توفیق راکړي الله خپل رضا خپل تعلق خپل محبت را نصیب کړي الله د دنیا آخرت خوشالیانه را لراکړي د غمونو مصیبتونو تکلیفونو نه موږ محفوظ کړي د خپل دین د پاره چې الله مون قبول کړي الله فارش معلا باندې زموږ د قبولیت فیصله وکړي الله فارش معلا باندې زموږ د قبولیت فیصله وکړي الله ستاسو دین خدمت نه اعلی پیمانو سره چې هغه واغستل کیږي الله زموږ د ټول ژوند ستاسو دین د پاره چې هغه په کار راولي یا الله د خپل دین د پاره چې هغه استعمال کړي الله ته زموږ رضا شي یا الله تاسو نه رضا شي بیرن نه رضا شي مربوخ کې ټول مسلمانان تر چې کلمه نصیب کړي لا اله الا الله